رښتینی معارف غواړو د حق لارې رهبر. الله اکبر الله اکبر. ګلونه ماشومان یو د هېواد د لارو بر. الله اکبر الله اکبر. د ننګرهار ملي تلویزیون قدرمنو لیدونکو السلام علیکم، ستړي مه شئ، وخت مو بخیر. احسان الله ځلاند درته یو ځل بیا په پوهنه رڼا د خپرونه کې ښه راغلاست او هرکلی وایم. قدرمنو لیدونکو، لکه څرنګه چې تاسې پوهیږئ، د ننګرهار تقریبا د 19 ولسوالیو د پوهنې امیرتونو اړوند مکاتبو کې کلنۍ ازموینې پیل شوي دي. موږ راغلي یو د ښار پوهنې امیرت اړوند عبدالوکیل علي لیسې ته، او د نن ورځې خپرونه به درته له همدغې لیسې نه چمتو کوو. دغه خپرونه مو تر ډېره ځانګړې کړې ده کلنیو ازموینو ته. په دغه جریان کې به تاسې د یو شمېر زده کوونکو، یو تن ښوونکي او د لیسې د امیر خبرې واورئ. هیله ده د خپرونې تر پایه زموږ ملتیا وکړئ. هیواد مو ګړندی د پرمختګ په لور روان دی، راتلونکی مو روښان دی، راتلونکی مو روښان دی. په امن په سکون یې هره سیمه بیابان دی، راتلونکی مو روښان دی، راتلونکی مو روښان دی. د خپرونې قدرمنو لیدونکو یو ځل بیا ښه راغلاست او هرکلی. دا د یو زده کوونکی مې تر څنګ ولاړ دی، له دوی سره به خبرې اترې وکړو. سلام، ستړي مه شئ. لومړی که زموږ لیدونکو ته خپل نوم واخلي او تر څنګ یې دا ووایي چې د څویم ټولګي زده کوونکی. وعلیکم السلام. ته ټول اوریدونکو او لیدونکو ته سلام ورسیږي. زما نوم محمد وقار دی او د 11 الف ټولګي زده کوونکی. ازموینو په تړاو راته ووایئ چې اوس مهال ستاسې په لیسه کې دغه د ازموینو بهیر څنګه روان ده؟ د ازموینې بهیر چې دا ډېر ښه روان دی. موږ چې په ازموینې چې دي ډېر په شفافیت سره روان دي. د استادانو څخه راضي یو، ځکه چې په ټول کال کې موږ سره خواري کړې ده او دغه خواریو نتیجه اوس په دې کې ګورو. استادانو خو خپله خواري کړې ده. تاسې مخکې له دې نه چې دغه ازموینې پیل شي څومره امادګي مو ورته نیولې وه، چمتووالی مو ورته نیولی و تر څو ښې نمرې ترلاسه کړي؟ او چمتووالی خو ازموینو ته ډېر نیولی و، ځکه د مخکې نه هم کتابونه یو څو ځلې اړولي دي. په ازموینو کې هم کتابونه اړوه، یعنې تر ډېر هم چمتووالی ازموینو ته نیولی دی. یعنې تا مخکې هم دغه کتابونه یو ځل لوستي دي او اوس د امتحان په ورځ یو ځل بیا مطالعه کړي، نو دغسې مطالعه ډېره ښه وي او په ذهن کې پاتې کېږي. او ځینې زده کوونکي داسې چې بیا د امتحان په شپه باندې کتاب لولي. او دا خروج دي چې لومړی باید کله ته غواړې ازموینه ورکړې که نه، چې هره ورځ چې استاد درس ورکوي ته باید هغه نوی درس هم وګورې، زوړ درس هم وګورې. او بیا د امتحان په شپه چې د امتحان نه چې یو ځل مخکې واړې که نه، یو څو ورځې موږ لرو، نو هغې نه مخکې چې ته واړې دا کتاب چې نور هم ستا ذهن کې کښېني. او هغه بعضې زده کوونکي د امتحان په شپې باندې ونښلي، چې دی بیخي یادېږي نه، د امتحان په شپې باندې چې دی په سختۍ سره یادېږي هغه درس. نن ورځ امتحان کوم مضمون و؟ د نن ورځ امتحان دې څنګه و؟ د نن ورځ امتحان چې بیولوژي و، ډېر ښه په ښه شکل سره ترسره شو. هیلهمند یم چې 15 نمرې به مو وړي، پوره نمرې. مطلب نو چې مکمل سوالونه دې حل کړي؟ او مکمل سوالونه هم حل کړي. دغه ازموینو نه وروسته تاسې اوږده رخصتي لرئ. دغه رخصتۍ لپاره تاسو پلان لرئ چې دغه رخصتیانې تاسې څنګه تېرې کړئ؟ او موږ چې دی اوږدې یعنې تقریبا داسې 3 میاشتې رخصتیانې لرو چې 90 ورځو سره برابر دي. د دې دپاره موږ چې دی غواړو چې کورسونه تعقیب کړو. لکه موږ 12 صنف ته ځو که نه، نو موږ د کانکور امادګۍ لپاره پلان لرو چې کانکور امادګۍ ته به هغه به شروع کوو، او د هغې دپاره پلان لرو، ځکه 12 صنف دی او د کانکور امتحان لا روان دی. نو د هماغه دپاره به کورسونو ته ځو، د کانکور امادګي به شروع کوو. ډېره مننه، خیر اوسي چې وخت مو راکړ. ستاسې د بریا په هیله. تاسې نه مننه چې موږ ته وخت راکړه، زموږ لیسې ته راغلی او زموږ حالات مو واخیسته. مننه، ډېره مننه. پکلک فولادی هورلا هر سلا برخمن یو، هر سنا برخمن یو. پکلک فولادی هورلا هر سلا برخمن یو، هر سنا برخمن یو. پلار اچولی ورته مونږ ځانګړی پلان دی، راتلونکی مو روښان دی، راتلونکی مو روښان دی. درنو لیدونکو یو ځل بیا ښه راغلاست او هرکلی. دا دی د همدغې لیسې یو بل زده کوونکی مې تر څنګ ولاړ دی، له دوی سره به خبرې اترې وکړو. سلام، ستړي مه شئ. تاسې راته خپل نوم واخلئ او تر څنګ یې ووایئ د څویم ټولګي زده کوونکي یاست؟ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. نوم مې شبیر رحمت مصلح، د 12مه ه حلوا زده کوونکی یم. ازموینو بهیر مو اوس مهال څنګه روان ده په دغه لیسه کې؟
ماشاءالله ډېر په شفافت او ښه سره روان دی ځکه چې موږ سره استادان ډېر کوښښ او خواريانې کړي په د بسته کال کې او اوس انشاءالله نتیجې اوس راوځي ځکه چې موږ سره ډېر خواريانې او زحمت ویستی دی. ستاسې خپل چمتوالی څنګه و؟ څومره آمادګي م نیولې وه دغه ازموینو لپاره؟ او آمادګي م ډېر نیولې وه ځکه چې د پرون نه د 9 بجې نه دېخوا موږ د نن ورځ لپاره ډېر زیات آمادګي نیولې وه او کتاب م لوستلی و ډېر زیات. او ستاسې د نن ورځ امتحان د کوم مضمون و؟ موږ نن ورځ امتحان تاریخ و. ښه تاریخ سره خو دې جوړه ده؟ او انشاءالله تاریخ سره مې څنګه به پرچې خبرې کولې؟ او انشاءالله ښایسته پرچه وه او خپله م ورسره خبرې کول هغه هم خبرې کولې او ډېر ماشاءالله ښه پرچه وه. استادان خو به داسې سوالونه نه جوړوي چې په هغه اړه تاسو ته ویل شوي نه وي یا هغه موضوع په کتاب کې نه وي، کتاب نه علاوه نور سوالونه وي، داسې پوښتنې خو نه دي راغلي په پرچه کې درته؟ نه تر اوسه لا نه دي راغلي، یعنې کور ودان موږ سره ښه چلند کوي په امتحان صحنه کې او نور په مکتب کې درس تدریس کې موږ سره ښه چلند دی کوي، یعنې داسې موږ ته سخت گفتار لا تر اوسه نه دی کړی. او دغه صحنې د نظم لپاره د ادارې لخوا نه څومره اقدامات شوي دي؟ تاسې خو به یې وینئ په دغه لیسه کې دغه صحنه څومره منظمه وي؟ ډېر زیات منظم وي ځکه چې یو استاد نه 2-3 استادان راځي د تنظیم په خاطر چې تاسو د مکمل خپل چوکاټ برابر کړي د امتحان صحنه کې. په مضامینو کې کوم مضمون درته ډېر سخت ښکاري او کوم یو درته اسانه؟ ډېر سخت راته ښکاري کیمیا راته سخت ښکاري. او تیر شوی که پاتې د کیمیا امتحان؟ تیر شوی دی. تاسې راتلونکي کې د کانکور په نوم یو غټ ازموینه هم لرئ، هغه لپاره چمتوالی څنګه ده؟ چمتوالی بس نیولی ورته انشاءالله. کوم پوهنځي سره د شوق د علاقه ده؟ کوم پوهنځی به وایي؟ زه خپله چې ما کوم شوق ده خپله د طب پوهنځي سره هغه هم بیا نرسنګ ډېر شوق مې ورسره زیات دی. ډېره مننه، خدای دې تاسې خپلې هیلې ته ورسوي. وروستیو کې زده کوونکو ته څه ویل لرئ، څه پیغام لرئ مهرباني؟ ما پیغام زده کوونکو ته دا ده چې باید خپل امتحان لپاره ډېر زیات آمادګیانې ونیسي ځکه چې یو کال بسته خواري کوي، استاد در سره خواري کوي، کوشش کوي، وخت دې لګېږي، خپل مصارف مور پلار باندې کوي، باید ته خپل هڅه وکړې ډېر زیات چې ته آمادګي ونیسي چې ته په دې امتحان کې کامیاب شي او ښه نمرې ترلاسه کړې او ځي ته ځان راورسوې. ډېره زیاته مننه، خیر اوسې چې وخت دې راکړ او موږ سره مرکې ته حاضر شو. تاسو نه هم ډېره مننه چې تاسو د خپل قیمتي وخت هم دلته موږ ته هم راوستل او موږ نه احوال هم واخیستو. تاسو ته هم الله اجر درکړي. مننه، خیر اوسې. ډېره مننه. هیواد مو ګړندی د پرمختګ په لور روان دی، راتلونکی مو روښان دی، راتلونکی مو روښان دی، په امن په سکون یې هره سیمه بیابان دی، راتلونکی مو روښان دی، راتلونکی مو روښان دی. د خپرونې قدرمنو لیدونکو یو ځل بیا ښه راغلاست او هرکلی تاسې د عبدالوکیل علي لیسې د یو شمېر زده کوونکو خبرې واورېدې. اوس د همدغې لیسې یو تن ښوونکی مې تر څنګ ولاړ دی، له دوی سره به خبرې اترې وکړو. استاد محترم ډېره زیاته مننه، خیر اوسه چې وخت مو راکړه. لومړیو کې که زموږ لیدونکو ته د خپل ځان او همدارنګه د خپلو زده کړو په تړاو کې معلومات ورکړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظیم. لومړی خو تاسو د تلویزیون له طریقه ټولو هیوادوالو ته سلامونه او احترامات نیکې هیلې وړاندې کوم. وروسته له دې زما نوم سمیع الله سلیم دی، زه د ننګرهار ولایت د خوږیاڼو ولسوالۍ اوسیدونکی یم. لومړی زده کړې مې په خوږیاڼو ولسوالۍ وزیر جهادي علي لیسه کې کړي، هغې نه وروسته بیا زه د ننګرهار پوهنتون د ښوونې او روزنې پوهنځي د ریاضي او فزیک د څانګې څخه فارغ شوی یم او د هغې نه وروسته بیا د سکالرشپونو له لارې پاکستان هیواد کې ماستري کړې په لاهور کې او اوس فی الحال برحاله د عبدالوکیل علي لیسې د 12مو ټولګیو د ریاضي مضمون استاد یم. ډېره مننه استاد. کلنۍ ازموینې پیل شوي دي، د ښوونکو په نمایندګۍ تاسې راته ووایئ چې په دغه لیسه کې د دغه ازموینو لپاره ستاسې چمتوالی څنګه و، څومره چمتوالی مو ورته نیولی ده او څومره په منظم شکل دغه ازموینې روانې دي په دې لیسه کې؟ ډیره مننه وروره، الله م خوشحاله که، په عزت اوسئ. ډېر ماشاءالله موږ بیخي زیات چمتوالی ورته نیولی. دلته زموږ صحنه ډېره پراخه صحنه ده. دلته د صحنې د ښه والي په خاطر باندې موږ د قبایلو ریاست انتخاب که او دا ساحه ډېره پراخه ده. انشاءالله زموږ امتحانونه او زموږ
دلته کومې صحنې چې دي ډېرې منظمې دي. د لومړۍ ورځې نه کوم چې 10 تاریخ باندې امتحانونه شروع شوي تر اوسه پر امتحانونه زموږ ماشاءالله ډېر ښه ټیټ او سم روان دي. موږ سوالونه په 3 کټګورۍ کې جوړوو. یو اعلی سوالونه دي، یوې متوسط دي، یوې ټیټ لیول دي چې ټول زده کوونکي پکې ښې نمرې واخلي او د کامیابۍ نمره واخلي. او د هغې نه وروسته امتحانونه چې دي دا خو د شاګردانو د ارزونې یوه ښه لار او یوه ښه وسیله ده چې په دې باندې زده کوونکي کولی شي د چهارنیمه امتحان یا د نیمه کلنۍ یعنې د کال په منځ کې امتحان چې کوم دی هغې ته آمادګي ونیسي، نیم کتابونه په هغې کې زده کړي. د هغې نه وروسته بیا چې کله کلنی امتحان شي نو بیا ورته ډېره اسانتیا وي تر څو دا نیم کتابونه په اسانۍ باندې او ښه طریقه باندې زده کړي. خوشحاله اوسئ. د خپل مضمون اړوند راته ووایئ چې ستاسې هغه مضامین چې تدریسوئ څومره د خپل درسي پلان مطابق په ښه شکل مخته تللي دي؟ الحمدلله زه خپله د ریاضي مضمون استاد یم او څومره چې د ریاضي استادان دي دلته په عبدالوکیل علي لیسه کې تقریبا تر آخري کاله پورې موږ هغه خپل پلان د نصاب مطابق باندې ښه منظم تدریس کړی دی او تر اخره پورې ښه فوق العاده تر اخره صفحه پورې تدریس شوی دی او شاګردان هم راضي دي چې تر څو پورې دوی په ښه ډول او په ډاډه ډول باندې امتحان ورکړي. ډېره زیاته مننه استاد محترم. له دغه ازموینې وروسته ښوونکي او زده کوونکي اوږده رخصتي لري په مخ کې. د یو ښوونکي په توګه به د نورو ښوونکو ته او زده کوونکو ته پیغام څه وي چې دغه اوږده رخصتي دوی څنګه تېره کړي؟ د ښوونکو لپاره زما پیغام دا دی چې روان تعلیمي کال لپاره خپل پلانونه برابر کړي، ځکه دغه 2 میاشتنۍ رخصتي چې ده دا دوی لپاره تر ټولو ښه فرصت دی چې دوی تر روان کال لپاره ښه پلان برابر کړي. او زده کوونکو لپاره زما پیغام دا دی او هیله مې دا ده چې زده کوونکي باید په 2 میاشتې 3 میاشتني رخصت کې باید دوی کورسونه ووایي، درسونه ووایي، په کورونو کې پاتې شي، بې ځایه ونه ګرځي تر څو پورې چې دوی روان کال لپاره ښه تیاری ونیسي. ډېره زیاته مننه استاد. خیر اوسې چې وخت مو راکړ او مرکې ته حاضر شو. الله تاسو هم مننه. خوشحاله او آباده اوسئ. هیواد مو ګړندی د پرمختګ په لور روان دی، راتلونکی مو روښان دی، راتلونکی مو روښان دی. په امن په سکون یې هره سیمه بیابان دی، راتلونکی مو روښان دی، راتلونکی مو روښان دی. د خپرونې قدرمنو لیدونکو یو ځل بیا ښه راغلاست او هرکلی. دا دی د خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په وروستیو کې راسره د عبدالوکیل علي لیسې محترم امیر صاحب دی مې تر څنګ ولاړ دی. له دوی سره به خبرې اترې وکړو. امیر صاحب محترم ډېره مننه. خیر اوسې چې وخت مو راکړ. لومړی کې زموږ لیدونکو ته خپل تعارف وکړئ، د خپل ځان او همدارنګه د خپلو زده کړو په تړاو کې معلومات ورکړئ. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. د هر څه نه وړاندې تاسې قدرمنو ستاسې ادارې او د دې تلویزیون ټولو لیدونکو ته د زړه له تله السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نوم مې اغا محمد بینوا د ننګرهار پوهنتون د ژبو ادبیاتو پوهنځي د پښتو څانګې نه په 1493 کال کې فارغ شوی یم. ډېره مننه امیر صاحب. لکه څرنګه چې موږ وینو کلنۍ ازموینې پیل شوي دي. دغه ازموینو لپاره مو مخکې له دې چې د ازموینې راورسېږي څومره چمتووالی ورته نیول شوی و؟ دا چې سږنی کال د تیرو کلونو په پرتله باندې تغییر و، په دې معنا چې مخکې به د جوزا په لومړۍ نیټه باندې ازموینې شروع کېدلې او دا ځل پکې لوی اختر راغی او د دولت د خوا نه هغه لومړۍ نیټه 10مې نیټې ته وځنډېدله. نو دا ځل فرصت ازموینې د چمتووالي دپاره ډېر ښه و او موږ ښه پوره آمادګي نیولې ادارې او د شفافیت په منظور باندې د صحنو د ښې نمونوي صحنو د جوړولو په منظور باندې او همدارنګه د زده کوونکو ته د دې دپاره چې ښه ازموینه ولري نو یوه ښه صحنه م ورته د خپلو استادانو په مټ باندې ترتیب کړې ده او تیاره کړې ده او تر پایه به دا غځېږي انشاءالله. عبدالوکیل علي لیسه کې څومره زده کوونکي په زده کړو بوخت دي او د دغې کلنۍ ازموینې لپاره څومره کسان هغه برابر شوي دي، هغه څومره کسان به په دغه ازموینه کې ګډون لري؟ د عبدالوکیل علي لیسې د 1404 تعلیمي کال تعداد داخله 4.5 زره شاګردان دي
او دا د کلنۍ ازموینه کې چې اوس شرکت کړی دی او شامل د امتحان دي هغه 3780 شاګردان دي چې عملا نن څلورمه ورځ ده چې دوی د ازموینو په ورکړه باندې بوخت دي. او څومره فارغین به ورکړي سږ کال دغه لیسه؟ سږ کال به موږ د خیره سره 232 تنه شاګردان د 12م صنف څخه فارغ کړو په خیر سره. او څومره تاسې هیلهمند یاست چې دغه فارغین به اکثریت به د خپلې خوښې پوهنځیو ته بریالي کیږي د کانکور له لارې؟ انشاءالله په لومړي سر کې خو د عبدالوکیل علي لیسې ټول تدریسي سټاف دا کوشش کړی دی او په اصطلاح باندې د ښار پوهنې امریت اړوند مکاتبو سره د زده کړې په برخه کې د یو سالم رقابت تر چتر لاندې چې سږ کال د عبدالوکیل لیسه د پوهنې امریت اړوند مکاتبو کې چې کوم زده کوونکي فارغېږي او د کانکور امتحان ورکوي او بیا د خپل خوښې وړ پوهنځیو ته راځي نو موږ انشاءالله په دې تمه یو چې لومړني خلک به موږ یو چې ډېر شاګردان به د کانکور له لارې د زده کوونکو د خوښې پوهنځیو ته ورشي او هلته نورې زده کړې وکړي انشاءالله. په دغه کلنۍ ازموینو کې له زده کوونکو نه کتابونه هم راټولیږي، دغه پروسه څومره په ښه شکل باندې روانه ده؟ نو تصمیم نیول د بری لومړی شرط دی. تاسو چې مخکې دغه د ازموینې صحنې ته راننوت انشاءالله تاسې به لیدلي چې زموږ ملازمین او هغه ښوونکي چې هغوی امتحان نه لري د هغوی روزانه یو هیئت ادارې د خوا ترتیبیږي او هغه جدولونه ورته تسلیمیږي کوم چې زده کوونکو ته په کتاب توضیح شوی دی. نو هغه د هر سرم نه چې نوم د شاګرد اخیستل کیږي هغه ته د هر کتاب ټکمار شوی او بیا د ټکمار په آخري کانه کې شاګرد ګوته لګولې ده. نو موږ تی کتابونه راټولوو او بیا هر مضمون بیل بیل دغه سوتلۍ په واسطه تړو او د کتابونو ډیپو ته انتقالوو. انشاءالله په 100% اطمینان سره کتابونه راټولیږي او ډیپو ته رسیږي. یو بله خبره امیر صاحب، استادانو ښوونکو څومره د خپل درسي پلان مطابق هغه د اړونده مضمون درسونه مخته وړي دي، څومره د خپل پلان مطابق دوی مخته تللي دي؟ د عبدالوکیل لیسه انشاءالله په دې برخه کې 100% استادان خپل تدریسي بهیر د خپل تدریسي پروګرام له مخې سرته رسولی دی. دا د ازموینې د شروع کېدو نه مخکې د ښار پوهنې امریت په ټولو مکاتبو کې یو هیئت وګرځو چې تر څو د نصاب د تطبیق په اړه باندې ځان ته معلومات وکړي چې نصاب پوره تطبیق شوی نیمه دی او که نیمګړی دی. نو لله الحمد عبدالوکیل لیسه په دې برخه کې اول مقام ترلاسه کړی دی چې زمونږ هېڅ یو کتاب نه د پروګرام نه مخکې و او نه شاته پاتې شوی دی. ډېر ښه. وروستۍ پوښتنه، تر اوسه پورې د ښار پوهنې امریت نه یا له ریاست نه داسې کوم پلاوی راغلی دغه لیسه کې لیده کاته کړي دي؟ نو زه به یې له خوشه بخته ووایم او د مقاماتو نه هم ډېره مننه کوم چې د ښار پوهنې امریت د 180 بابه مکاتبو کې خصوصي او دولتي دواړه البته شامل دي. د پوهنې ریاست مشرتابه د عبدالوکیل لیسه د 1404 تعلیمي کال د ازموینې د پیل غونډه په عبدالوکیل کې ترسره کړه چې دا زه د عبدالوکیل لیسې دپاره یو ویاړ ګڼم او دا د عبدالوکیل لیسې د اداري او تدریسي سټاف یو ښه کارکردګي وه چې په ټول کال کې ترې لیدنې شوې وې او بیا مقام وپتېله چې همدغه امتیاز د عبدالوکیل لیسې ته ورکړو. همداسې د زده کوونکو د ازموینې نه د کتنې په منظور باندې د والدینو شورا هم راغلي دلته کتنه کړې، د انکشاف مسلکي غړي هم راځي او همدارنګه د ساینس ډپارټمنټ عمومي مدیریت غړي هم راغلي دي او د دې صحنو نه لیدنه کړې او زموږ په مشاهدو او معاینو کې د عبدالوکیل لیسې ته ډېرې مثبتې مشاهدې او معاینې لیکلي دي چې موږ د هغوی د دې کړنو ډېر قدردانۍ کوو او مننه ترې کوو چې زموږ کړنې ښې ستایلې دي. ډېره زیاته مننه امیر صاحب. وروستیو کې که څه ویل لرئ، څه پیغام لرئ، مهرباني؟ په زما پیغام خو په مجموع کې د ټول افغانستان او به د لوی ننګرهار او همدارنګه د ښار هغه زده کوونکو والدانو ته دی چې په ښار کې ښوونځیو کې زده کړې کوي. دوی والدین باید خپلو بچو ته متوجه شي تر څو زده کوونکی د کور نه راځي ښوونځي ته
او د ښوونځي نه ځي بیرته په لومړي سر کې اول دا خپله وڅاري او د دې نه وروسته د ادارې سره هم یو پیغام شریک کړي چې نن زما زوی ښوونځي ته راغلی که نه، چې تر څو هغه ډاډه شي چې په ښوونځي کې دی. همدارنګه مې د زده کوونکو نه ته مې پیغام دا دی چې دوی باید چې د کوره راووځي او په خپل وخت ښوونځي ته راشي او هغه کتابونه چې د ادارې لخوا دوی ته ویشل شوي دي هغه په منظم شکل باندې د تعلیمي کال تر پایه پورې روغ وساتي. د قلم وایټر او د نورو داسې لیکنو چې هغه د کتاب سپکاوی دی او یا د آینده شاګردانو دپاره داسې ستونزه جوړوي چې بیا هغه لیکنې چې هغه په قلمونو او رنګونو باندې پټې شوي وي د دې نه خودداري وکړي او خپل هغه کتاب چې ده ته تسلیم شوی په ښه توګه بیرته ادارې ته تسلیم کړي. ډېره زیاته مننه امیر صاحب، خیر اوسئ چې ډېرو بوختیاوو سره به موږ ته وخت راکړو، مرکې ته تېر شو. له تاسې درنو هم درنه مننه کوم چې موږ ته م وخت راکړه او د عبدالوکیل لیسې د کلنۍ ازموینې هم لیدنه وکړه. ډېره مننه. ډېره زیاته مننه. سپېڅلي مو مشران دي د عدل خاوندان دي، د عدل خاوندان دي، سرلیک د تاریخونو وطن ستا بچیان دي، وطن ستا بچیان دي، هېواد د هر زلمی دي سرشیندونکی قهرمان دی، راتلونکی مو روښان دی، راتلونکی مو روښان دی. درنو لیدونکو، دا وه پوهنه رڼا ده خپرونه چې تر ډیره مو ځانګړې کړې وه کلنیو ازموینو ته. تر بیا او بلې خپرونې چې زه ستاسې په درانه خدمت کې حاضرېږم، تر هغې مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. ښه وخت ولرئ. د الله په امان.